نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے ستۃ لعنتهم، دا حدیث منگا اکثر ذکر کرے، شپق قسم خلق دی، شپق قسم زپ لعنت ویما، لعنهم اللہ، اللہ پہ لعنت کرے، وکل نبی مجاب، او دا ہر یو نبی دعا قبل دلیشی، مانے واضح صرف لعنت ترے گورے، دا لعنت اللہ قبول کرے دے چی دا نبی لعنت تے پنی خلقو اللہ قبول کرے ورے دا خیری یو پائے کہ الزائد فی کتاب اللہ، آکست شد اللہ پا کتاب کی زیادت کئی، تحریف کئی اللہ پا کتاب کی، والمکذب بقدر اللہ، بلا کشد اللہ تقدیر داغی تکذیب کئی، دریم والمتسلط بالجبروت، آکش پا زور بانی حکومت اخلی، دا توری پا زور بانی حکومت اخلی، والمتسلط بالجبروت پا زور بانی حکومت اخستون کے، لیعز بذالک من اضل اللہ، دیر پارا چی عزت پر کی آگا چاہتا چی اللہ ذلیل کڑی، ویذل من اعز اللہ، آگا کسان چی اللہ والا عزت ور کڑی دی ذلیل لکی، نیکان خلق ذلیل لکی او بدان خلق ایل عزت ورکی، دقشان حاکم حکمران پدد اللہ لعنت تے، او بل والمستحل لحرم اللہ، او بل اغا کس چد اللہ دا عزتنو حتق کئی دے، دار اللہ محارم حتق دے کئی دے، بالکل بے لگام دے، ہر ٹیم کی کم شہید چا اللہ حرام کئی پاگی بارے بے باک ورزی، اس خیال لساتی چیزا زمایو ذات شترے، زمایو رب شترے چاہا زمانہ کرے، اس خیال لساتی، والمستحل لحرم اللہ، دلہ دا عزتنو، دلہ دا حارم دا غیب عزتی کئی، والمستحل من عطرتی ما حرم اللہ، او بلا کس چی زما دا اہل بیتو دا غیب عزتی کئی، زما دا اہل بیتو چی کم خلق بے حرمتی بے عزتی کئی، دا لعنت تے، والتارک لسنتی، شپگم والتارک لسنتی، کم کس چی زما سنت پریدی، زما طریقہ پریدی، زما عمل چی کم دے اغا پریدی، او دے کسی باق دے نساتی، دا شپق قسم خرق دے چی نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی زما زپ دے بار لعنت تے بو اللہ پہ لعنت ویلے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی دیر دا غور حدیث تے، ٹول ملگری دی زان سر نوٹ کی، یاد تم دے تاست مخ کی، خوبیم وارے وارتیم کی محاسبہ چی کرد اخبر زان کوئی، دا حدیث تک زان ترا مخیطہ کوئی، منگل اگیاو جماعت تم رازو دلتا، دمس مسجد تم رازو، تلاوتنم کو، درسم کو، ذکر اسکارم کو، لیکن دا غی سر سرا بے انتحاق کو دا حرمات داللہ محارم دا غی حد تک دا غی بیزتی کو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے، امام ابن ماجہ حدیث تقل کردے بے اسناد صحیح، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے لَأَعْلَمَنَّ اقواما من امتی یأتون یوم القیامت، خام خاص پیجنم سخلق زماد امتنا چی پورز قیامت براشی بحسنات امثال جبال التہامہ، چرک تہامہ دا غرون پشاد دا غوٹ غوٹی نیکی ورسر ورسری، سپین سپین نیکی ورسر ورسری، دا تہامہ غرونا دا پارب کی دی ابہا طرف تڑیر غٹ دنگ دنگ غرونا دی، دقونا غٹ غٹ دنگ دنگ غرونا داغی پشانتا نیکی برد سر ورسری ڈیری بولاڑی، دار پلانی نیکی دی، دار پلانی نیکی دی، ولاڑی بالتا دے، بم خوشحالی چی آجی اسو پیدمات ملاوی گی، فیجعلها اللہ عز وجل حباء منثورا، اللہ رب العالمین بتی دوڑا جوڑا کی سبوال وزی، دا دے نیکو با اس حیثیت نہیں، دا باز ذرے ذرے صفر درجہ تبرا ورزی گی، دیکھو بڑے خوشحالے ہوتا، فیجعلها اللہ حباء منثورا، اللہ بتی دوڑا جوڑا کی چوابل وزی، صحابہ کرام دیر غمزہ خلقو، صوبان رضی اللہ عنہ فرمائل یا رسول اللہ صفهم لنا جلہم لنا، یا رسول اللہ منتر خلق صفت بیان کا، منتر خلق واضح کا، اللہ نکون منہم، یا رسول اللہ چرت بدا خلق کی منگ داخل دش، دنی خلق لگ حقیقت منت بیان کا، دا کم خلق دے واوری زمارون لگا پغور سر واوری، دزرب کو گنو باید خبر ازان سر واوری نوٹ کی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی اما انہم اخوانکم ومن جلدتکم، خبردار داستا سرون مسلمانان دی، ومن جلدتکم ستاسو دا پوستکی ندی، ستاسو سر اینم شریک تا اسلامی خوتم دا ایسر دے، کریم گو خلق دے لا الہ الا اللہ ویلی دا، یاخذون من اللیل کما تاخذون،
د شپې به تهجد هم کوي لکه څنګه چې تاسو تهجد کوئ. دا خو دغه خلکو په باره کې دا حکم دی چې کوم د شپې تهجد کوي ولاړ دي بیا یې انجام دا دی کوم سړی چې تهجد هم نه کوي صرف فرایض ادا کوي دغه به څه انجامي. نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي یاخذون من اللیل کما تاخذون. د شپې به عبادت کوي لکه څنګه چې تاسو د شپې عبادت کوئ. ولكنهم اقوام اذا خلوا بمحارم الله انتهكوها. لیکن دا خلکو چې کله به لږ ځان له شول د خلکو نه چا به نه لیدل سیټ ته به شو او د الله محارم کوم شیونه چې الله به حرام کړي د هغې ارتکاب به کوو د هغې ارتکاب به کوو. څومره نوجوانان دي څومره دینداره خلک ځان ته وایي ظاهره کې چې وګورئ د هغې شکل او صورت ډېر ښایسته معلومیږي ډېر مزهدار معلومیږي. ظاهره کې د هغه ذکر اذکار تلاوتونه روجې وغیره دا ډېر مزهدار خلکو ته به زر ښکاره کېږي. په ظاهره کې به سړی ډېر جاړي خلکو ته مجلس کې به جاړي ډېر زیات. لیکن کله چې شپه شي یا کله ورځ یو ځان له په کور کې په کمره کې ناستي نو بیا کوم قسم کارونه دی نه کوي په خپل موبایل باندې کوم قسم کارونه نه کوي دی په خپل لیپټاپ باندې دی په دې موبایل باندې کوم قسم ګندګي ګوري. یوټیوب چې کله دی کولاو کی یا فیسبوک دی کولاو کی یو ویډیو مخې ته راځي ګنده هغه ګوري لږ صبر وکړه بله بیا ګورم بیا پکې بله مو ګوري بله مو ګوري ورنه وځي په شان طریقه ورنه وځي پکې مسلسل دا ویډیوګانې دی ګوري یو ورځ نه بله ورځ نه بله ورځ نه مسلسل دی ګوري دی خو ځان ناست دی که چېرته مشر راشي پلار یې راشي مور یې راشي بل څوک راشي سره یې بند کي ځکه د هغې بندول ډېر آسان دي بندول څه مشکل نه دي زر بندېږي دی ګنده فلمونه پر بند فلمونه ګوري زر هغه بند کي بیا اودس وکړي جومات ته م راشي هلته درس ته م بیا کښېني دم هغه خلک دی او بیا چې کله په دې فیسبوک باندې یا په یوټیوب باندې ګنده فلم وګوري یوازې په هغې اکتفا هم نه کوي واټساپ باندې په مسنجر باندې په نورو اشیاو باندې دی چیټینګ کم چې کوي د پردو زنانو سره د پردو جینکو تورسلو سره دی چیټینګ کم کوي ډېر ګنده چیټینګ کوي هلته ګنده بېهوده نازیبه الفاظ هم استعمالوي هلته او بیا راوځي هلته په مانځه کې په سب کې ودرېږي دا حقه خلک دی انتهکو بمحارم الله. لږ یوټیوب کولاوی لږ فکر وکړه ځان سره فیسبوک کې ویډیو ګورې لږ ځان سره فکر وکړه کوم قسم ویډیو ده ستا په خوا کې خو تیار څوکیدار ناست دی ما یلفظ من قول الا لدیه رقیب عتید. ته خو که د خولې نه یوه خبره راوباسي هغه هم دله لیکي لا لیدل څه کې لیکي نه لا خبره هم دله لیکي هلته دا وایي سند کوي ګورې سلیمان التیمی رحمه الله هغه فرمایي ان الرجل لیصیب الذنب فی السحر فیصبح علیه مذلته. کله به یو سړی د پېشمنۍ په ټیم کې به ګناه وکړي ډېر ټیم به تېر شوی نه وي د پېشمنۍ په ټیم کې به ګناه وکړي او چې کله دی سبا کې د ګناه ذلت پر د پرې مخ باندې ښکاره کېږي د ګناه ذلت. زه ولې نه پېژنم زه ځکه نه پېژنم زه په خپله ګناهګار یم بل ګناهګار دی بل ګناهګار نو د بل سړي ذلت په څه وپېژني د بل سړي ذلت دی وجې امام احمد فرمایلي وو د ګناهونو یو بوی دی خو څوک یې نه محسوسوي وي اکثر خلک یې نشي محسوسولی بعضې خلک یې محسوسوي سار لبر د پرې مخ باندې ذلت معلومیږي. ذنون مصري به ویل ذنون المصري رحمه الله هغه فرمایل وی من خان الله فی ستری فی حق ستره او داسې الفاظ راغلي من خان الله فی ستر او من خان الله فی السر حتک الله سره فی العلانیت. من خان الله فی السر چا چې د الله څخه خیانت کوو په پټه باندې مخکې ما حدیث تاسو ته ویې کړه چې د شپې لګیا سړی فلمونه ګوري نور محارم پټه ګناهونه کوي. من خان الله فی السر پټه باندې چا د الله څخه خیانت کوو حتک الله ستره فی العلانیه الله به د پردې ماتې کړي په یخه باندې ښکاره به د هغه بېعزتي وکړي. څوک چې د الله محارم په پټه باندې ماتوي الله به د ښکاره خلکو ته بېعزته کړي
نعوذ بالله تعالی من ذلک. الله دې په موږ باندې خپل پردې راوړي. الله رب العالمین دې زمونږ نه دا سکار نه اخلي چې پاغي باندې زمونږ بي عزتي په ښکار باندې وګلې شي او په آخرت کې موږ شي. الله دې موږ په دنیا کې هم نه شرمي، الله دې موږ په آخرت کې هم نه شرمي. الله دې زمونږ نه راضي شي. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم.